دا ویډیو د مسافر ورونو لپاره ده. هغه کسان چې په بهر ملکونو کې اوسیږي اوس کولی شي یوازې او یوازې په 1 روپۍ خپل کور ته خپل وطن ته زنګ ووهي. مخکې له دې چې دغه ویډیو وګورئ یوه کوچنۍ غوښتنه کوو که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې د بیل یا ګونګړي نشان باندې کلیک وکړئ، بیا په آل باندې کلیک وکړئ تر څو زموږ هره تازه ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ګرانو کتونکو که څه هم چې موږ په یو ویمو باندې مخکې یوه ویډیو هم جوړه کړې وه، د ویمو په اړه مو تاسو ته یو شارټ معلومات درکړی و، خو ډېرو ورونو دا غوښتنه کړې وه چې ویمو ته څنګه پیسې اچول کیږي. ویمو یو اپلیکیشن ده، یو برنامه ده چې په هغه ته به تاسو ډالر جمع کوئ او میاشتې خرڅه به پرې کوئ، نو تاسو ته یو د روشن شمیره درکوي. کله چې روشن شمیره درکړي تاسو یوه میاشت کولی شئ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسئ. همدارنګه ستاسو کورنۍ کولی شي له خپلې روشن شمیرې څخه ستاسو سره هم اړیکه ونیسي، نو له دوی څخه به یوازې د روشن پیسې او مصرف قطع کیږي. نو راځئ چې د اپلیکیشن در وښیم او تاسو ته د اپلیکیشن ته پیسې جمع کولو طریقه در وښیم. دا اپلیکیشن پخوا $3 میاشتې خرچاوه، اوس یې $4 خرچه ده. نو همدارنګه ورونو دې اپلیکیشن ته د ماسټر کارډ او پیپال له لارې پیسې نه لیږل کیږي. دا د ځانګړې نمایندګیو څخه به تاسو دې ته کریډټ اخلئ، یعنې ډالر به ورته جمع کوئ. د دې لپاره زه درته په ویډیو کې کوم وټساپ نمبر ښیم، د دې وټساپ نه به تاسو اړیکه ونیسئ او خپلې نمایندګیو ته به مراجعه وکړئ تر څو تاسو ته په همدا شکل سره پیسې ولیږي. همدارنګه تاسو یا آنلاین ډول تاسو ته پیسې ولیږي، تاسو به صرافۍ له لارې دوی ته حواله وکړئ تر څو ستاسو ویمو اپلیکیشن ته پیسې جمع شي. همدارنګه دا اپلیکیشن یو داسې سیستم دی چې په دې کې پیسې نه ختمیږي. مثال په طور سره $100 دې ورته جمع کړل، دا له منځه نه ځي، دا چې دا تر اخره پورې وي تر څو چې پکې ختم کړي دې نه وي. نو همدا ډول کولی شئ تاسو ویمو ته پیسې جمع کړئ د نمایندګیو څخه. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. د ماسټر کارډ او پیپال په اړه به انشاءالله آینده کې یوه بله ویډیو تاسو ته برابره کړو که چیرې دا سیستم برابر